په خوست کې یو شمېر سبزي پلورونکي وایي چې په بازار کې شته سبزي ډېری د همدې ولایت له کرنیزو سیمو راوړل کیږي چې د خوست سربېره د ګاونډیو ولایتونو اړتیا هم پرې پوره کیږي. دوی په خبره هغه سبزي چې خوست کې کرکیله نه وي د نورو ولایتونو څخه یې راوړي. دوی وایي چې د سبزیو په برخه کې خوست په خپل ځان بسیا شوی دی. نه الحمدلله ایسا پیرا خو پیشتی که کماینو دی روغلای نه په ګوپی کې روغلای دی نه په شلغمه کې روغلای نه په ګوپی کې روغلای دی نه په ګجاره کې روغلای دی نه په تربه کې روغلای په وش کې الحمدلله ایسا پیرا کماینو دی روغلای یس ولای رټینه ډیر خدي مختواخ نه د خلک اړتیاوي پیرا کولای شي. هلوګان مخکې پاتیا په نیوي د موږ خرڅېدل اوس الحمدلله 200 ته ورسېدل موږ په خوشاله یو. پیاز مداینه په کوټه پراته دي د خلکو گزاره په وسه په خپل بچانو په خپل مرګ په دغه خورو مخکې به 300 اخیستل اوس په 150 روپۍ اخلو. دا د موږ لپاره سوالات ده. پاکستان کوي چې موږ ته بارډرونه خلاص کړي یا د یاغه کوي موږ ضرورت نه ورته لرو نه مالټې ته لرو نه ام ته لرو نه کېلې ته لرو نه د پیازو یو شته موږ نه لرو. موږ به خپل حال باندې بیخي ډیر خوشاله یو د خپل کار کوي موږ به خپل کار کوو. بل لور ته بیا د سبزیو د لیږد پاکولو او پلور په برخه کې ډېری بیکاره کسانو ته د کار زمینه پیدا شوې. الحمدلله گزاره روانه ده مونږه غریبانه کیږي پښوله سالو ګونډا کو صدا بوجه کوزي کو هر د ډېرو خلکو غریبانه یو وسیله خدای پاک برابر کړی د دولت یو ثواب برابر کړی دی او کله کام کله جوته 200 250 300 کله 500 شي. الحمدلله دومره د ورځې 200 300 روپۍ جوړو یو لاس کاسه خلکو نه لرو او دا ته ان شاء الله د پدې باندې مونږ پوره کوو. نږدې 3 میاشتې وړاندې د پاکستان پوځي رژیم د افغانستان سره ټولې تجارتي لارې وتړلې او د افغان تجارانو بار موټرې په سوداګریزو لارو کې بند پرېښودل. د اقتصادي چارو شنونکو په خبره د هیواد په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړي ډول خوست کې کرنیزو ځمکو څخه ترلاسه شوي سبزیو د دغه ولایت ترڅنګ د ګاونډیو ولایتونو اړتیاوې هم ورپوره کړې دي.